سلامونه وخت مو په خیر. په ارزو کې د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغانستان، ترکیه او پاکستان څخه لیدنه کړې ده. یوشا یونګ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان او پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیوادونو له چارواکو سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا یې خبرې کړي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي همداراز ویلي چې ترکیې ته په خپل سفر کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سیویل د چارو له عمومي رئیس سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کړي دي. د افغانستان او ایران د ګډې خونې رئیس د وداني صنعت په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. د افغانستان ایران ګډې خونې د کمال الدین توحید د دغه سفر موخه د وداني صنعت په برخه کې له اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو او فرصتونو سره بلدتیا، د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پیاوړتیا او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د لا زیاتو زمینو برابرول بللي دي. ټاکل شوې دا پلاوی د ایران له یو شمېر سوداګرو، پانګوالو او اقتصادي فعالانو سره هم وګوري. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د اسلامي امارات پلاوي د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال جمشید خواجویف سره د ترمز په سوداګریز مرکز کې لیدلي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې په دغه ناسته کې دواړو لورو د برېښنا، کانونو او کرنې په برخو کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا او ګډې پانګونې په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د ازبکستان چارواکو هم په بیلابیلو برخو کې پانګونې لپاره خپله لیوالتیا ښودلې ده. بلخوا د بلخ والي محمد یوسف وفا د ازبکستان د ترمز په نړیوال سوداګریز مرکز کې د سرخاندریا چین په سوداګریزه غونډه کې د کابل او تاشکند ترمنځ اړیکې تلپاتې بللي دي. ښاغلي وفا ټینګار کړی چې ازبکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره ډېرې همکارۍ لري دي. د بلخ والي دغه راز د حیرتان بندر کې په فعالیت کې او په بلخ کې د یوې دیني مدرسې جوړولو د ازبکستان همکارۍ ته په اشارې سره ویلي چې ټاکل شوې ده دغه هیواد د آمو سیند تخریباتو څخه د مخنیوي په موخه د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت د یو استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل کړي. د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 5 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزڼ واکسین د کمپاین له پیله خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې په دغه کمپاین کې به په ننګرهار، کونړ، کابل، هرات او فراه ولایتونو کې له 2 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو ته د څاڅکو او زرقي واکسین ورکړل شي. د دې کمپاین موخه د پولیو له خپرېدو څخه مخنیوی ویل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر اعلان کړی چې طبیعي پیښو په افغانستان کې بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې کړي دي. د دغه بنسټ په راپور کې راغلي چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه طبیعي پیښو د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 92,000 څخه زیات کسان اغیزمن کړي دي. په دغه راپور کې دغه راز په هیواد کې له زیانمنو شوو ټولنو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي عمومي ادارې رئیس او د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشردوستانه مرستو د دفتر رئیس په لیدنه کې د بشرپاله مرستو او د ماینونو د پاکولو برخه کې د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي عمومي ادارې اعلان وکړ چې په دغه لیدنه کې د اړتیاو د پیژندلو او د پروژو د اغیزمن پلي کولو په موخه د مرستندویه بنسټونو پر لا زیاتې همغږۍ ټینګار شوی دی. د خبرپاڼې پر بنسټ د دغه بنسټ مسؤلینو هم په افغانستان کې د ماین پاکۍ برخه کې له همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په عراق کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست دغه هیواد د سرې میاشتې له رئیس سره کتلي دي. په عراق کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د افغان زندانیانو د وضعیت، هیواد ته د هغوی د ستنولو او په دغه برخه کې د شته حل لارو په اړه خبرې کړي دي. د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو همداراز پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار کړی دی.
د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بلخ د سوداګرو او د ازبکستان د سوداګریزو پلاو ترمنځ د سوداګري توسل ناستې لا ترسره کېدو خبر ورکړی دی. د خبرپاڼې له مخې په دغه ناسته کې د ازبکستان د صادروونکو ټولنې رئیس د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لا زیاتېدو خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د روان کال لپاره موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ تر 5 میلیارډ ډالرو پورې د سوداګرۍ کچې رسیدل دي. ورته مهال د دواړو هیوادونو سوداګر په دغه ناسته کې د همکاریو، پانګونې او پیر او پلور د زمینو په تړاو غږېدلي دي. د ایران د اسلامي شورا د مجلس رئیس وایي هیواد یې د جګړې او ډیپلوماسۍ په ډګر کې بریالی شوی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې محمد باقر قالیباف د تهران او واشنګټن ترمنځ د هوکړې یا د خلاصلیک کېدو ته په اشارې سره ټینګار کړی چې دا سند د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د خپل هیواد د بریا ښکارندوی دی. په ورته وخت کې د ایران د ولسمشر مرستیال ویلي چې دښمن غواړي په پوځي جبهه کې خپلې ماتې په اقتصادي جګړه کې جبران کړي. د خبرونو پایله ملتیا مو مننه.